د سترې د پرهیز باندې الله تعالی ته په ټول نیک اعمال کې خوش عمل او محبوب عمل هغه د قربانۍ د زناور وینه بیول دي. الله تعالی ته په ټول نیک اعمال کې په دغه غرض باندې دغه عمل محبوب دی، خوښ دی. او داسې د دغه زناور چې کیمه وینه دو دا ځکه ته پر رسول نه مخکې د الله تعالی په حضور کې دا ته د قبولیت او شرف حاصل شي. ام المؤمنین ام عائشہ رضی الله تعالی عنها دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم. چې الله تعالی ته په دغه رز باندې په ټول نیک عمل کې محبوب عمل خوش عمل د قربانی د زناور وینه بیول دي. انه لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها وازلافها. چې دغه د قیامت پر ورځ باندې دغه زناور د خپل شکر سره د خپل وشت سره د خپل وینه سره ارتي. وان الدم يقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فتيب بها نفسه. چې دغه زناور وینه چې کیمدو چې کله سړی د قربانی کو وینه زکه تر سوالنا مخکې الله تعالی په حضور کې دغه زناور قبول شي. څومره زیات فضیلت دی، څومره زیات مقام او مرتبه دی چې سړی دمره لږ معمولی کوشش وکړو چې قربانی کو په هغه نه مخکې د قربانی فضایل په ذهن کې کښنوي. نو چې یو الله تعالی په هغه شی نه باندې دمره فضیلت ورکوي چې هغه د میش د عام استعمال نه دی، میش د خوراک کول شی نه دی، نو چې کیما غوشه د خوراک ته الله تعالی په دا باندې څومره زیات اجر ورکوي. د قربانی زناور دا کمیس تو ټول بل چاته ورکی صدقه کې بیا الله تعالی اجر کوي. که نیم خپل ځون تکشیر دي نیم صدقه کې بیا الله تعالی اجر کوي. او کچیره میش ټول خپل وخوري بیا الله تعالی میش ته اجر کوي. نو د الله رسول څومره زیات فضایل دغه بیان کړی دي.